والله ولا مورد هذا زي خير شي امشي الو كاوماي بك نوايك كاوماي بك نوايك اشماي بك دا وی چې اته میاشتې کېږي چې دا لا درکه دی قدرمندو هغه افغان ماشومان چې په پاکستان کې نادرکه شوي او په مختلف نشوخته شوي شکر الحمدلله بیرته افغانستان ته مو راواړول او په کورنۍ به یې ښه وروره دغه د ماشوم ځای ته خو ورسېدو ماشاءالله نږدې دی یو رزلټ به تاسو ورکوئ قربان زه نه څو دقیقې به چې لاره پاتې دی قصیده لاړ شو نور قدرمندو هیله کوم موږ سره پاتې شي چې دغه ماشوم په خپل کورنۍ باندې وسپارو او راووتو تقریبا یو ساعت لاره ده نو تاسو خپل هم ګورئ دا به ګفټ ورکوو ثواب کار دی ډېره څه پاتې بچی لاره بچا کورم چېرته و دا قدمندو دا کور اوس یې کډه تلې ده دا اوس د دې کور دې ځای نه تللی دی نو د ګاونډیانو به پوښتنه وکړو چې کور یې چېرته دی ګاونډیان هم کومه دي ښه ته راشي بچا کور یې چېرته دی فکر لک سخت تېرېږي لږ مزل پاتې دی ډېره لاره ده یو ساعت لاره مو والو دا کور به پیدا کوو د دغې ماشوم راسره اوسئ دی کور ته ورسېدو خو مشران راشي چې موږ پرې وسپارو هغه پلار یې یا بچا که کور ته ځئ تاسې که د دې پلار یې ورور یې څوک یې راوبه پلار یې مړ دی پلار یې مړ دی یتیم دی دا خو د کور اوس به کور کې څوک یې چې موږ پرې وسپارو دا یې مور ده برج خیر اوسه من نه خرید والا مورد هذا زي خیر شي خیر اوسه جنتي بس سيد ما يبيك النواي اشماي بك دا وی چې اته میاشتې کېږي چې دا لا درکه دی د کوم ځای نه اوچت کړي بچا کاشف هغلته دې څه کولو بچا دا ویوه چې کاشف علي ورور له خوا ښه درملنه دې وشوه او دوايي شپه وټیمه مونځ هم کوو تهجد اشتراک شپږ کلمې مې یاد کړلې جنازې مونځ هم یاد کړو دعا یې کوم ښه اوس بچا څومره خوشحالي چې راغلې ډېرې کاشف ورونه خوشحالې دعاګانې به همیشه کوې بچا چې تر څو ژوندی کاشف په دعاګانو کې به نه هېرې ښه قدرمندو هیره دې نه وي چې دا هغه ګلالي ماشومان دي چې په پاکستان کې شوي او په مختلف ناروغیو او په نشوخته شوي شکر الحمدلله هغلته مو درملنه وکړله کله چې ښه شولې بیرته افغانستان ته مو راواړول او په خپل کورنۍ مو وسپارلي اجازه راکړئ الله حافظ لاړو مو ورکوئ